سلامونه او احترامات قدرمنو بلال وطنزار د بل پروګرام ډالۍ بلا تاسو په درنه خدمت کې حاضر ما پر سیټ پر د ویډیو ښکاری عمران خان چرته ژوند کړی دی چرته پاتې شوی دی پیدایشي کوم ځای کې شوی دی راځئ نن دا ویډیو سره وګورئ نور خبرې سره وروسته کومه دا قدرمنو عمران خان چې خپل ژوند ډېر زیات ساده ژوند تیر کړی دی او ډېر زیات د غریبۍ ژوند تیر کړی دی چونکې دته په دغه وخت کې څه د پیسو څه کمی نه و نه څه د مال دولت او نه څه د ګاډي د بینک بیلنس څه کمی نه و خو چونکې دا د یو شوق و چې دغه کپړې چولې وي پکول به یې لګولې د پښتنو په شانتې ټوپک به ورسره و او ښکار له روان او ښکار به یې کوو ده چونکې خپل دنیاوي تعلیم د په امریکې نه ویلی دی زه به د سیاست خبره نه کومه د چونکې د امریکې یونیورسټۍ نه د فارغېدو په پولیټیکل ساینس کې دا هم ایوارډ اخیستی دی ښه د امریکې په یونیورسټۍ کې دې دنیاوي تعلیم باندې هم دونه قابل و د سیاست خبره نه کومه سیاست بیا وروسته خبره ده د تعلیم نه پس دی راغلی دی د کرکټ دنیا ته په 1992 کې د ورلډ کپ د پاکستان نوم یې پیدا کړی د پاکستان لپاره د ورلډ کپ ګټلی دی د میچونو نه پس د کرکټونو نه پس د ډېرو هلو ځلو نه پس راغلی دی بیا خپل وطن ته چونکې دغه یو سوچ و زما په ملک کې ډېر زیات غربت دی زه به د خپل ملک نه غربت ختمومه خو چونکې هغه بیا یو پارټي جوړه کړه پاکستان تحریک انصاف هغې کې بیا 20 کاله وجنګېدو چونکې امید یې ښه نو ښه دغو ته میلاو شو یو 3 کاله حکومت یې هم کړی دی خو چا پرې پوهه کړی نه دی زه چې اوسني حالات ګورم اوسني زه د خلکو خبرې اورم نو ډېر زیات افسوس راشي چونکې په هغه وخت کې د عمران خان په وخت کې په 3 کاله حکومت کې पेट्रोल सिर्फ 100 रुपये 50 रुपये ګڼ شوي 50 صرف पेट्रोल सिर्फ 50 रुपये ګڼ شوي نو د خلکو کم غوبل لاغستی و ګراني دا چل دی واغه چل دی چونکې ګراني په ټول دنیا کې وه یوازې پاکستان کې نه وه او پاکستان کې ټول نه کمه ګراني وه اوس چې زه وګورم نو په یو पेट्रोल په یو 100 میاشتو کې 100 روپۍ ګران شو او ټولو خولې چپ دي خو پته نه پوهېږم چې څه وجه ده څه قیصه ده زه چونکې د عمران خان د پارټۍ او د عمران خان د کینډیډیټ خبره نه کومه زه صرف د عمران خان خبره کومه زه داسې نه یم چې عمران خان هم په خپله هم تکړه دی او کینډیډیټ هم تکړه دی زه صرف عمران خان یم چې عمران خان په خپله ډېر یو تکړه انسان دی او ډېر زیات یو غیرتمند انسان دی تاسو ګورئ چې هغه کوم ملکونو ته وزټ وکړي یا چې ته پروګرام وي هغه داسې نره خبره کوي د چا نه هم سترګې نه سوځي داسې نره خبره کوي عمران خان په خپله ډېر زیات یو تکړه انسان دی الله تعالی د هغه له ډېر غټ ژوند وکړي او الله تعالی ژوندی ساتي د پاکستان دپاره د قوم دپاره د پښتنو دپاره نو دا قدرمنو نړۍ زموږ ویډیو د عمران خان حوالې سره که ستاسو ویډیو خوښه شوي وي ویډیو کولول تاسو ضرور شیر کړئ د خپلو ملګرو سره که چېرې تاسو هم په یوټیوب باندې ګورئ د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او ښایسته شان کمنټس راکړئ موږ له د حوصله افزایۍ دپاره موږ له راکړئ اجازت د راتلونکي ویډیو دپاره والسلام